نن خطره موږ ته درونه نن تاسو ته دا د اسلام په نوم جوړ شوي پاکستان زه تاسو ته وایم چې پاکستان افغانستان منډیي جوړوي افغانستان یو داسې شل مات ګډ مملکت باندې بدلوي چې د لاهور د کارخانې تولیې او برستنې چې کوم د په کابل کې خرڅېږي افغانستان د دې جوګان نه وي چې د ګنډلو ستنم جوړه کړي او دې دپاره ښه اصلاح په لاس ورغلې ده کله رباني په لاس کې ونیسي او کله ګلبدین په لاس کې ونیسي اوس سره ته خبره وکړه چې یوه نوې ډله پکې راوتې ده چې طالبان ځه ته وایي کندهار یې نیولی دی دا پکې یې نوې ده او پاکستان وزیر داخله هم تللی دی بابر صاحب ته نو دا رونو موږ تاسو ته پکار دي چې د پاکستان د دې شومې منصوبې نه موږ ځان خبر کړو دغه پاکستان د ملیټري انټیلیجنس افغاني دړمارو ته پیسې ورکړي چې تاسو افغاني بندونه والوځوئ افغاني بندونو الوځولو باندې کم اسلام آبادېږي یا کم ګاونډیتوب دی په د ښه پوهېږي چې افغاني د برق ذریعه زه ختم کړه نن سبا برق د ټول صنعتي قوت منبع ده چې کوم مملکت برق نه لري هغه هېڅ هم نشي کولی نو دا مات ګوډ په درونډا کې یا یو ځای بل ده چې افغاني برق دی دا هم پاکستان ورانولو نن چې کوم دا ایران راننوتی دی په هرات کې درته ناست دی نن چې کوم دی په څه ورته په اذراجات کې د ده جازونه کیني بغیر دې نه چې څوک پروټیسټ وکړي او موږ تاسو دلته په خارج کې ناست یو موږ تاسو هېڅ نور نشو کولی دا هغه المان د المانیانو دی دا زه وایم دا زمونږ نه دی که دلته موږ ډېرې پیسې وګټو که دلته موږ ډېر تعلیم وکړو دلته موږ قدر نشو پیدا کولی زمونږ قدر هغه خړه خاوره ده چې کوم ته افغانستان وایي نو دې دپاره رونو په دې باندې سوچ وکړي چې د پاکستان او د ایران خلاف مونږ تاسو باید چې المانیان پوه کړو د پریس په ذریعه باندې د خبرو په ذریعه باندې چې پاکستان هلته څه کوي او پاکستان نن څه راخیستي دي کونړ تاسو ولیدو چې ټوکړي ټوکړي کړو نن جلابات راخیستې ده نن چې کوم د کندهار باندې قبضه وکړه او سبا به دا افغانستان ملک درته خلاص وي په کابل کې به یو د ګیرې وال درته کېنولی لکه آزاد کشمیر والا او د افغانستان اداره به د اسلام آباد نه کېږي دا هغه څه د ټوکې خبرې نه دي نه ما خپل په بستره کې سر نه کړی دی جوړې کړي مې دي دا هغه سپېره حقیقتونه دي چې په تاسو باندې روان دي نو زه دا وایم چې د دې ملاتړ پکار دی نو دغه پښتون سوشل ډیموکریټک پارټي بنیادي مقصد هم دا دی چې موږ غواړو چې هغه جوړ افغانستان چې کوم موږ ته لوی بابا احمدشاه پرېښی دی چا بیرته بحال کړو هغه بحال کول چې غټ فرنډونه نن ایران دی نن پاکستان دی چې دا د رجیت سینګ د پنجابي نماینده حکومت ناست دی د اسلام په نوم باندې نن افغانستان تباه کوي او تباه کړو کنه نو دې دپاره د دغه مخنیوي هېڅ څوک بل څوک نشي درته کړی نه امریکا درته کوي نه المان درته کوي دا به مونږ کوو او دا مونږ دغه احمدشاه بابا اولاد یو چې په دې منطقه کې نه مرکزي ایشیا کې څوک ورته ټینګ نه ایران کې ټینګ نه ورته هند کې ټینګ نن په مونږ